کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا څخه رحلت وکړي، حضرت ابو درداء رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د دنیا څخه رحلت وکړي، نو حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مؤذن و، فراغه باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فراق ډیر زور وکړي او نور دا فراق نسو برداشتولای، نو د مدینه منورې څخه سفر پیل کړي، د مدینه منورې څخه ووتی او د شام علاقه ته ولاړی. هلته شام علاقه کې د جایبی یو مقام دی، هغه مقام ته ولاړی او په هغه مقام کې بیا خپل ژوند پیل کړي، هلته ژوند کوي تر هغه وخته پورې چې د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه زمانه را رسیدل او د خلافت و. کله چې د عمر فاروق صاحب زمانه را ورسیدل، حضرت بلال رضی الله تعالی عنه خوب ویني، په خوب کې ورته رحمت للعالمین فرمایي، ورته وایي ای بلال څومره سخت او ټینګ زړه دې دی چې زما زیارت ته هم نه راځې او د مدینې منورې خوا ته هم نه راځې. کله چې حضرت بلال رضی الله تعالی عنه د خوب څخه راکښېنستی، بس دستي د مدینې منورې خواته د سفر تیاری شروع کړل. کوشش یې دا وکړي چې زه به هڅه کوم چې ژر مدینې طیبې ته ولاړ سم. کله چې مدینې منورې ته راورسېدی او نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته صلات و سلام پیش کړي، خلک خبر شول چې حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ مدینه منورې ته راغلی دی، هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مؤذن. ډیر وخت کې دی چې بلال رضی الله تعالی عنہ نو راغلی مدینه منورې ته، نو چې خلک کله خبر سوه صحابه او تابعین په ډلې ډلې د حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ ملاقات ته راتلل او د ده سره به ملاقاتونه کول. خو د ملاقات وخت و چې د لمانځه وخت هم راورسېدی. چې د لمانځه وخت راورسېدی، خلکو حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ په عذاب کوي، خصوصا حسنین مبارکانو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم لسیانو هغو ډېر په عذاب کوي او د حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ څخه تقاضا دا وکړه چې اذان وکړه. خو حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ مجبور سو چې اذان وکړي، بس پر هغه ځای باندې ودرېدی، په هغه ځای باندې چې به دی مخکې درېدی د رحمت للعالمین په ژوند کې، هلته ودرېدی، اذان یې شروع کړي. کله چې اذان شروع کړي، خلک او صحابه او تابعین ورته ولاړ دي چې الله اکبر الله اکبر یې وویل. د صحابه دا فکر سو هغه د مدینې منورې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند تیری کیسې مخ ته رالې، نو دا حالت دوی ونه زغملو او د صحابه او تابعینو ژړاګانې پورته سولې او حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ چې کله د دوی ژړا وي د حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ ته راغوټ سولې. حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ چې شهادتینو ته ورسېدی، اشهد ان محمد رسول الله ته ورسېدی، خلکو داسې محسوسول لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د روضې څخه راوتلی وي او د باندې یې دلته تشریف راوړی وي او دلته دوی ته حاضر وي. نو حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ باندې دغه حالت غالبه سو او نور یې نه وسوه کولی چې اذان پای ته ورسي او په ژړا سو او اذان ځینې پاته سو. دا واقعات تقریبا وفا الوفا دریم جلد 356 صفحه کې وفا الوفا علامه سمهودي رحمه الله راخیستې ده.